بسم الله الرحمن الرحیم. درس مول واستنه په ادامه نو درس مولو نن وایو ډیټ ان ټایم. ډیټ ان ټایم کولای شي تاسو له کنټرول پانل راخلاص کړئ د صفحې پر مخ د دې نه راخلاصوي دا ډیټ ان ټایم. د لارې کولای شي تاسو د کمپیوټر تاریخ او ساعت څنګه کوي تغیر کړئ. ډیټ ان ټایم باندې کلیک وکړئ. دلته آپشن لرو چینج ډیټ ان ټایم. په دې ځکه په چپ طرف کې تاسو کولای شئ تاریخ تغیر کړئ او په دې ځکه کولای شئ چې د کمپیوټر ساعت تبدیل کړئ. مثلا که تاریخ بے نظم وي یا مثلا تاریخ برابر نه وي تاسو کولای شئ د ځینې تاریخ اول کال ورته انتخاب کړئ، بیا وروسته لغې میاشت انتخاب کړئ او بیا هم د ځکه ورته ورځ انتخاب کړئ او په خي طرف کې دلته کولای شئ ساعت، دقیقه او ثانیه ورته انتخاب کړئ. ام او پی ام باندې پوهیږئ صحیح دی. کولای شئ تعیین کړئ تنظیم بالاخره وکړئ ستاسو د کمپیوټر ساعت څنګه کیږي تنظیمیږي. چینج ټایم زون، کوم منطقه کې یا کوم ځای کې ژوند کوئ تاسو به ورته ټایم زون انتخابوئ. مثال ته مچ انتخاب کړئ کابل انتخاب کړئ نو د هغه منطقې په اساس تاسو هغه ځای ورته انتخابوئ. بالاخره تاریخ هم څنګه کیږي مشخص ځای باندې سیټ کیږي. بل آپشن لرو اډیشنل کلاکس دی. اډیشنل کلاکس مثلا اوس د کابل ساعت ښکاروي خو زه غواړم چې د دوه نورو هیوادو ساعتونه هم ښکاره کړي نو دې په خاطر تاسو څه ورته وایي شو دس کلاک. دلته ورته انتخاب کې مثلا د کوم ځای غواړئ د کوم هیواد ساعت ښکاره کړي. اسلام آباد کراچي ما ورته انتخاب کړی. د ځکه څه شی لیکلي دي پاکستان لیکلی ځکه چې به تاسو ته په دې کې معلوم شي چې د کوم هیواد ساعت دی. دا یو دوهم ساعت کچېرې غواړي د یو بل هیواد هم ښکاره شي نو دا آپشن فعالوئ او د ځکه د پایتخت په اساس یو هیواد څنګه کوئ انتخابوئ. مثال زه ورته انتخاب کوم احران صحیح دی او د ځکه به ورته نوم ولیکئ د هغه هیواد ځکه چې بیا تاسو نه غلط نشي. اپلای اوکې او شکل راشي دلته کلیک وکئ. دا د کابل ساعت دی 10 دقیقې، پاکستان کې څو دی 10:40 دقیقې او په ایران کې دی 9:10. ل ایران سره یو ساعت فرق لرو یا ایران شاته دی موږ مخته پاکستان سره څومره فرق لرو نیم ساعت وغوی مخکې دی. صحیح شو. دلته لیکلي پاکستان او ایران یعنی بر علاوه د دې چې د خپل هیواد ساعت ښکاري د دوه نورو هیوادو هم کولای شي تاسو د دې ځینه فعال کړئ او کوم نه غوښتل بیرته د آپشنونه غیر فعال کړئ. اپلای نور یو ساعت ښکاروي نور نه ښکاري. صحیح شو. انټرنیټ ټایم چې کله انټرنیټ لري چند سیټینګ ته راځي او دلته اپډیټ نه ورته وایي به د انټرنیټ په اساس تاریخ څنګه کیږي تنظیمیږي او عیاریږي. سرخلاص شو په ډیټ ان ټایم باندې. دا بل موږ لرو بیټلاکر ډرایو انکریپشن لرو. بیټلاکر ډرایو انکریپشن په واسطه موږ فلاش میموري او د کمپیوټر داخلي ډرایو ته پاسورډ ورکوو. صحیح دی. څنګه فلاش ته پاسورډ ورکوي یا څنګه دغه ډرایوونه چې په کمپیوټر کې پراته دي دوه ته پاسورډ ورکوي، میموري ته پاسورډ ورکوي. لکه څنګه کیږي دا له کنټرول پانل بیټلاکر ډرایو انکریپشن پاسورډ هغه نه کیږي آپشن. نو څه کوي فلاش کمپیوټر سره وصل کړئ. زه غواړم فلاش ته ورکړم ډرایو ته کیږي چې تاسو غواړئ فلاش وصل کړئ راشي بیټلاکر ډرایو انکریپشن باندې کلیک وکړئ. دا سی ډرایو دی، ای ډرایو، اف ډرایو. ام اخري څه شی دی؟ اخري ډي ډرایو دی چې همدغه فلاش دی. نو زه غواړم څه ته پاسورډ ورکړم فلاش ته نو راشي کلیک پې وکړئ او دلته آپشن دی ټرن آن بیټلاکر. د حالت کې به فلاش له کمپیوټر نه وباسئ. ډونټ ریموو یور ډرایو ډیورینګ بیټلاکر سیټ اپ. په دې حالت کې به نه باسئ ځکه چې په فلاش کې شي خراب شي. منتظر پاتې کیږو چې دا د سفر شي. صحیح دی. څه شي شته پکې څه شي پکې وي بیا هغه وي بیا سرعت کمیږي. صحیح دی. موږ ډېر وخت نه لرو غواړو زر پاسورډ واخلي. دا فلاش ډیلیټ کړم. فارمات سٹارټ. اوس راځي کنټرول پانل بیټلاکر او دلته ټرن آن بیټلاکر. ښه دلته به اول آپشن فعال کړئ پاسورډ ورکړئ.
هر شي چې لیکي 2 ځله تکراری اما پاسورډ لا اتو تور نه څنګه نه وي کم نه وي دا پاسورډ کوم 1 2 3 4 5 6 7 تر څو پورې تر اتو پورې بیا تکراری تاسو پاسورډ ورکړئ صحیح شو پاسورډ مو چې کله ولي کوئ نیکسټ دغه مرحله کې تاسو نه پوښتنه کوي how do you want to back up your recovery key که چیرې تاسو پاسورډ لا یاد ووزي خپل اندغه بیت لاکر تاسو ته یو ریکاوري کی درکې یو کود درکې دا کود لزانه سره وساتئ که چیرې کوم وخت پاسورډ لا یاد ووزي د پاسورډ په ځای تاسو څه شی ټایپ کړئ دا کود ټایپ کړئ نو اول وای سیو ټو یور مایکروسافت اکاونټ په اکاونټ کې انلاین ثبتوي سیو ټو ا فایل کمپیوټر کې ثبتوي او که پرینټر لري غواړي چاپ کړئ موږ دا دوه نه لرو غواړو چې کمپیوټر کې ثبت کړو دوه اپشن باندې کلیک وکړئ چیرته ثبتوي زه ډیسکټاپ ورته انتخابوم نوم خپل ورکړئ که تاسو نوم ورکړئ مشکل نشته سیف دا مهم دی صحیح دی که پاسورډ یاد ووزي دا د پاسورډ کار مخته وړي دا شکل ثبت شو نیکسټ ورته وایي نیکسټ او سٹارټ انکریپټینګ دته منتظر پاتې کیږي چې د 100% تکمیل شي او په دې حالت کې بیا تاسو فلاش له کمپیوټر نه وباسئ صحیح دی که چیرې کمپیوټر نه فلاش وباسئ فلاش خرابېږي نو دا اوس معلومات نشته زر دا روان دی او که چیرې معلومات پکې ډېر وي ډېر وخت نیسي دا تکمیل شو کلوز اوس چې فلاش را خلاصوئ پاسورډ نه غواړي ځکه اوس نوی تازه پاسورډ اخیستی فلاش به له کمپیوټر نه وباسئ او بیرته دوباره یې وصل کړئ دوهم ځل چې تاسو وصلوئ کله چې فلاش را خلاصوئ وایي پاسورډ ورکړئ صحیح دی دلته به پاسورډ ورته تر اتو پورې پاسورډ ورکړی ورته وایي انلاک صحیح شو خو تر هغه بیا پاسورډ نه غواړي تر څو تاسو فلاش له کمپیوټر نه وباسئ فلان چې کوم فلاش وصل دی نو څومره چې فلاش ته داخليږي کولای شي خو که چیرې فلاش مو بیا له کمپیوټر نه وېسته او دوباره یې وصل کړئ بیا له تاسو نه څه شی غواړي پاسورډ غواړي زه بیا فلاش را خلاصوم بیا دلته وایي پاسورډ ورته ولیکئ خو دا ځل څه کوم دا ځل زموږ پاسورډ له یاده وتی کله چې انټر کوئ یا انلاک ورته وایي تاسو پاسورډ غلط دی څنګه له ریکاوري کې یا کود نه استفاده کوو چیرته مو ثبت کړی و د صفحې پر مخ صحیح دی په دې به کلیک وکړئ دلته به ریکاوري کې پیدا کړئ دا دی چې لیکلی دي ریکاوري کې دغه دی دا نمبر ټول دا به ټول سلیکټ کړئ کنټرول سی او بیا به راشئ چیرته فلاش به راخلاص کړئ په فلاش باندې کلیک وکړئ دلته مه لیکئ صحیح دی ځکه دا پاسورډ ځای دی مور اپشن ته راشئ انټر ریکاوري کی او د ځکه هغه خپل ریکاوري کی کنټرول وی یا پیسټ کی او بیا ورته وایي څه شي انلاک اوس هم دا کود دی پاسورډ وظیفه مختلفه فلاش څنګه کی اخلاصي سر مخلاص په دې خو که چیرې پاسورډ مله یاد ووزي او کود هم نه وي در سره بیا نو کوم چل تر اوسه نه دی ورته پیدا شوی چې تاسو څنګه د دې پاسورډ خلاص کړئ یو رقم کېږي چې تاسو فلاش فارمټ کړئ فارمټ یې کوي بیا څنګه کېږي معلومات هم پاکېږي پاسورډ هم پاکېږي نو څنګه وکړئ چې معلومات پاک نه شي خو پاسورډ یې پاک شي هغه څه چل تر اوسه نه ده پیدا شوی پوه شئ په دې باندې څنګه یې بیرته پاسورډ له منځه وړئ بیا راځئ کنټرول پنل ته کنټرول پنل بیت لاکر ډرایو انکریپشن او بیا دلته راځئ خپل فلاش انتخابوئ او دې ځای کې پاسورډ تغییروئ څه ورته وایي چینج پاسورډ او که ریموف پاسورډ ورته وایي پاسورډ له منځه لاړ شي دا بیا کار نه ورکوي معنا یې دا د ریموف پاسورډ چې خپل بیت لاکر به خله منځه یوسي بیا لاندې اپشن لرو ټرن اف بیت لاکر کلیک به وکړئ ټرن اف بیت لاکر بیا هم ورته منتظر پاتې کیږو تر 100% تکمیل شي او د فلاش پاسورډ له منځه لاړ شي سر خلاص شو په دې حالت کې به فلاش نه وباسي که چیرې غواړئ چې فلاش وباسئ بیا به تاسو دغه پاوز اپشن څنګه کوئ انتخاب کې دا به کلیک چې دا په ریزوم ته تبدیل شي دا حالت دې حالت کې کچېره تاسو فلاش وباسئ مشکل نه جوړوي صحیح دی ځکه تاسو هلته دراولی و بیرته چې بیا فلاش ورشوي بیا هغه صفحه راځي خپله شروع کېږي یا تاسو ریزوم ورته وایي دلته راشئ په دې اپشن کلیک وکړئ بیرته له همغه ځای چې تر کوم ځای رسېدلی او له هغه ځای نه وروسته شروع کېږي داسې مشکل نه جوړوي خو که چېرې دا اپشن کلیک نه کوئ مستقیم یې وباسئ بیا فلاش خرابېږي مای کمپیوټر را خلاصو مای کمپیوټر چې کله فلاش ته ګورئ نور د کلوب هغه هم نشته ورسره سمبول نشته او نور پاسورډ نه لري
پوه شو په دې باندې فلاش میموري او ډرایوونه ټول ته په دې رقم تاسو پاسورډ ورکولی شي. بل درس لرو موږ پروګرامز اند فیچرز. پروګرامز اند فیچرز څه معنا؟ ګورئ ټلیفون کې خو هم لیدلی وي چې کله یو سافټویر انسټالوئ، اما سافټویر چې انسټالوئ آیکن چیرته راځي؟ د صفحې مخې ته راځي. بیرته یې څنګه پاکوئ؟ کلک پې کوئ، ان انسټال ورته وایي. صحیح دی؟ کمپیوټر کې څنګه داسې کوئ چې یو سافټویر انسټال کړئ بیرته یې څنګه کوئ؟ ان انسټال کړئ. مثال زه راځم وګورم چې کوم سافټویر لرم انسټال به یې کړو، بیا به بیرته څنګه کړو؟ ان انسټال کړو. دلته سافټویر ډېر سافټویر دي. مثال ټایپینګ کې یو د ټایپینګ گیم انسټالو. صحیح دی؟ څنګه انسټالو؟ راشئ خلاص یې کړئ. همیشه سیټ اپ یا یو اپلیکیشن انسټالوئ، هغه فایل د څه په نامه وي؟ سیټ اپ په نامه وي. سیټ اپ ډاټ ای ایکس ای همیشه انسټالوئ، دا انسټالوئ. صحیح دی؟ نو په دې باندې کلیک وکړئ. انسټالول ډېر اسانه دي. یس او دا چې اپشن نه راشي څه ورته وایي؟ نیکسټ. ګورئ دا نیکسټ اوس غیر فعال شي، دې په خاطر به دا اپشن فعال کړئ چې نیکسټ څنګه شي؟ فعال شي. نیکسټ 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 انسټال. خلاص. ډېر ساده. اکثریت سافټویر په همدې شکل انسټالي. فینش. سافټویر انسټال شو، د کې کولی شئ تاسو څه وکړئ؟ ټایپینګ وکړئ. ټایپینګ پسې نه ګرځو موږ. آیکن څه شو د صفحې پر مخ؟ دا دی ټایپینګ ماسټر 10 په نامه. دا سیسټم ته انسټال شو، په حافظه کې ځای ونیو. اوس که غواړئ چې بیرته دا سافټویر له کمپیوټر نه ډیلیټ کړئ، یو ډیلیټ یې داسې وي چې تاسو راځئ کلیک پې کوئ او ورته وایي شفټ ډیلیټ. دا آیکن ډیلیټ شو، د صفحې له مخې لرې شو، خو په سیسټم کې پاتې دی. په دې شکل به تاسو سافټویر نه ډیلیټوئ. اوس که زه چیرې سټارټ مینو ته راشم، سرچ یې کړم، څه په نامه وه؟ ټایپینګ ماسټر په نامه وه. د شته هر وخت چې په سرچ کې پیدا نه شو، پوه شئ چې بیا سیسټم کې نشته. تر اوسه سیسټم کې پروت دی، حافظه یې ټوله اشغال کړې ده. نو د دې په خاطر چې تاسو له سیسټمه یې څنګه پاک کړئ، راځئ چیرې کنټرول پنل ته راځئ، پروګرامز اند فیچرز، او دلته به ما ټایپینګ گیم پیدا کړئ. دا دی ټایپینګ ماسټر 10. په دې به ښی کلیک وکړئ. اپشن څه دی؟ ان انسټال. یس. یو دوه اپشن اوکې غواړي، نور مخته ځئ. یس. منتظر پاتې شئ دا څنګه شي ان انسټال شي. اوکې. اوس له کمپیوټره ډیلیټ شو، آیکن خو یې نشته، خو سرچ ته چې تاسو راشئ ټایپینګ ولیکئ نه پیدا کېږي. دا بل شی دی. صحیح دی؟ نو په دې شکل کولی شئ تاسو یو سافټویر له کمپیوټر نه ډیلیټ کړئ. څه خلاص شو په دې باندې؟ او بل څه شی لرو؟ بل درس دی هغه ډیوایس منیجر دی. ډیوایس منیجر باندې کلیک وکړئ. یو له دې ځای نه هم راخلاصېږي ډیوایس منیجر له کنټرول پنل نه، او یا هم داسې هم کولی شئ مای کمپیوټر باندې ښی کلیک راشئ منیج ته، او دلته د څه شي اپشن پیدا کړئ؟ ښه ډیوایس منیجر منیج نه هم راخلاصېږي، دې ځای نه هم کولی شئ. خو زه د کنټرول پنل نه ورځم، کنټرول پنل ډیوایس منیجر. ښه ډیوایس منیجر د څه په خاطر استفاده کیږي؟ له دې ځای نه کولی شئ د کمپیوټر بعضې پرزې او بعضې برخې غیر فعاله کړئ، هېڅ کار ونه کړي، یا مثلا کار نه کوي بیرته یې فعالوئ. مثال څو نمونې درته ښیم، داسې نه چې هر شی تاسو غیر فعاله کړئ. بعضې د سیسټم فایلونه دي که چیرې غیر فعاله کړئ بیا کمپیوټر نو بیخي خرابېږي، بیا به له سره وینډوز ورته کوئ. نو زه درته مثال څو درې ښیم، لکه د کمپیوټر لوډ سپیکر له دې ځای نه هم کولی شئ تاسې آن آف کړئ. اول لوډ سپیکر د څه شي دی؟ د مانیټور دی، مایکرافون دی، او بل سپیکر د کمپیوټر دی. څنګه یې غیر فعاله کوئ؟ ښی کلیک به پرې وکړئ. دلته اپشن لرو ډسیبل. اپډیټ خو چې کله تاسو اپډیټ کوئ یا ورژن کې تغییر راولئ. ان انسټال معنا چې بیخي له کمپیوټر نه ډیلیټوئ. که د ان انسټال ورته ویل نور بیخي ستاسو د کمپیوټر لوډ سپیکر کار نه کوي، تر څه وخته تر هغه وخته تاسو له سره وینډوز انسټال نه کړئ. خو بل اپشن لرو ډسیبل. ډسیبل موقتی غیر فعال کوي، بیرته راشئ انیبل کړئ. نو که چیرې هر اپشن ډسیبل درلوده کولای شي ډسیبل. زه ورته وایم ډسیبل، ورته وایم یس. کېدای شي مایک غیر فعال وي، په ریکارډ کې هم غږ نه راځي. بیرته تاسو ورته څه شئ؟ انیبل. بیرته مایک څنګه شو؟ فعال شو. صحیح دی؟ مایک له دې ځای نه کولی شي تاسو غیر فعال کړئ. د مانیټور اوس وصل دا ورسره پیدا شوی، دا کولی شي ډسیبل یې کړئ. بل مثال درکړم دی بایومیټریک ډیوایسز دی.
کمپیوټر فنگر پرینټ لري غواړي دا فنگر یې بیخي غیر فعال کړي هیڅ کار ونه کړي نو ښایي کلک څه ورته وایي داسې کې ډسیبل ډیوایس که چیرې ډسیبل نه درلوده بیا باندې انسټال نه ورته وایي هیڅ کار مه پرې لرئ صحیح دی کله چې دا ډسیبل کوي بیرته انیبل آپشن درکوي دا یو بلوټوټ کولی شي غیر فعال کوي د کیمرا یا د کمپیوټر کولی شي غیر فعال کوي نور شیانو باندې ولاس نه وایي لاندې راځي یو څو شیان نور یونیورسل سریال بس کنټرولرز دی یا هم د کمپیوټر د یو اس بي ځایونه فلاش چې وصلوي د کمپیوټر سره یا مثلا ماوس وصل کړی دی د دغو ځایونه کولی شي تاسو څنګه کوي غیر فعال کوي مثال دا ډېر دی معلوم نه دی چې کوم یو اس بي کوم مربوط کیږي ادرس معلوم نه دی تاسو غیر فعال کوي زه دا اخري غیر فعال کوم ګور چې دا ماوس څو وخت غیر فعال کیږي ډسیبل لري او نو ډسیبل کلیک یس ورته وایي دا څنګه شو غیر فعال شو دا اوس زموږ د ماوس یو اس بي غیر فعال شو ماوس کار کوي ماوس کار نه کوي ځکه هغه کوم ځای کې چې ما ماوس وصل کړی دی هغه ځای موږ څنګه کړ غیر فعال نو داسې نه مجبور یې دا راواخلو بل ځای کې وصل کړو دا غیر فعال دی ټول غیر فعال دي صحیح دی هیڅ کار نه کوي ولې ځکه دا آخري آپشن ټول غیر فعال کوي څنګه بیرته فعال کو بیا راځي ښایي کلک پې کوئ او دلته ورته وایي شئ انیبل ډیوایس پوه شوئ په دې باندې نور یو اس بي ځایونه هم لرو یعنې هر یو دانه دانه کولی شي تاسو ډسیبل یې کوي کوم وخت که چېرې کار یې نه کوو بیا تاسو کوم ځای ته راځئ ډیوایس منیجر ته راځئ په دې ځای کې هغه پرزې بیرته فعاله کوئ سر مخلاص شو په دې باندې نو دا د ډیوایس منیجر چې د دې ځینه تاسو د کمپیوټر بعضې برخې فعال او غیر فعال کړئ ډیوایس منیجر هم شو ډیټ اینډ ټایم هم شو او بیت لاکر او پروګرامز اینډ فیچر نن هم دومره بس دی سوال مشکل لرئ